الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد. معززو یورور پختنه کړې ده چې د سپیانو او یا مرغانو جنگول څه حکم لري؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو د سپیانو او یا مرغانو جنگول په شریعت کې حرام دي. حدیث شریف کې راځي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريش بين البهائم. نبی علیه الصلاة والسلام د دې نهي وفرمایل، منع یې وکړل چې څوک دې د حیوانانو جنګول نه کوي، یو د بل حیوان سره دې په منځ کې جنګ نه واقع کوي چې یو بل سره وجنګوي. او بل روایت کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې رب لا یزال پر هغه کسانو باندې لعنت وایي کم کسان چې حیوانان سره جنګوي، هغه که هر حیوان وي. او همدا شان علامه حلیمی رحمه الله وایي هو حرام، دغه عمل حرام دی چې حیوانان سره جنګوي. هیڅ چاته اجازه په دې کې نسته چې هغه یو حیوان د بل حیوان سره، یو سپی د بل سپي سره، یو مرغه د بل مرغه سره وجنګوي. نو مسلمان هغه باید د دې بد عمل څخه په کلکه اجتناب وکړي او ځان ورنه وساتي، او خاص کر بیا د مسلمان او پښتانه سره دا نه ښایي. سنن ابي داود کې دا روایت راځي په 51 باب کې، او سنن ترمذی کې راځي په 13 باب کې، او همداشان الزواجر په 2 جلد کې راځي، او حیات الحیوان په 2 جلد 90 صفحه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسي د اسلامي پښتنو جوابونکي مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.